نن ورځ دوه درې مخکې تاسو په میډیا هغه زنانه مولیدلې ما ونه لیدلې خو پرون زمونږ څه پروګرام یو ځای کې په سواد کې الته علماء دا بحث کوي بعضو ملګرو سره بټخې لګي بیګاز ما خام درس الته ملګرو موبایل کې هغه سيزونه راخاره کړل چې هغه زنانه چې هغه د مسلمان د ملک زنانه دي هغه زنانه چې هغه د مسلمانانو لونه دي د مسلمان سړی په نکاح کې ده د مسلمان سړی خور او دغه لور او دغه نوسۍ ده هغه بهر تراوت د دنیا کې غاړ غټ احتجاجونه کوي خپل جسم خپل مرزي دا الفاظ چې وي دا زما استاد پاکستان زنانه وي سره دا غیر چې زمون رب دا اعلان کړ د قران کې قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن مؤمنانو خو ته ویل کېږي چې هغه خپل نظرونه حقته ساتي دا به تمام مؤمنانو خو دا اعلان قران کریم کړی دی دا اعلان سورۃ النور کې دی او دا اعلان الله رب العالمین په 13مه پاره کې کړی دی چې مؤمنان زنانه به خپل نظرونه حقته ساتي ويحفظن فروجهن او د خپل عورتونو حفاظت بکې ذالک اسکا لهم دا خبر دیو د پاره ډیر پاکون کیدا زما قران دا خبره د سی بیان چې مؤمنه خزه بخپل نظر حقته ساتي او مؤمنه خزه په اسلام آباد کې دا چغه وای چې زما خپل جسم زما خپل مرزي الله وای دا سترګه به زما د مرزي مطابق چلیږي دا بخته چلیږي په دې سترګه باندې باغ څوک نه لیدل کېږي چې هغه ما حرام کړ دي دا زنانه په اسلام آباد کې دا بے حیا زنانه دا فحش زنانه دا الفاظ وای میرا جسم میری مرزي زمارون کو بدی ټکی ته ځان نه سوچو کې دا دومره خطرناک او زهريله لفظ دی دا د کافر د طرف نه مسلمانانو تراغله لفظ دی دا د يهود او نصارو د سازش تحفه د مسلمانانو ته ورکړې شوې ده او دا په دې طریقه ورکړې شوې ده چې په اسلام کې ازادي نشته په مسلمانۍ کې ازادي نشته اسلام د ازادۍ مخه ته رکاوټ دی د خود د حقوقو مخه ته رکاوټ دی حقوق نسوان چې څومره تنظیمونه په دنیا کې هغه دا چغې شروع کړې دي چې اسلام او مسلمانان او دا مولیان دا د لمبي داړي والا خلق چې دي دا د پردي په اړ کې په زنانو پابندي لګول غواړي ګوره او دا زنانه دنه جیل ته چول غواړي او دا په زنانو باندې پابندي لګي دا خلق مقهور په کورونو کې دنه ساتي دا خلق دا قسمه ایجنډا د يهودو نو سره ورونو چاو د ازادۍ په نوم باندې د حقوق انسانيت په نوم باندې د حقوق نسوان په نوم باندې د خزو د حقوق په نوم باندې زنانه به حیا کول غواړي ورونو دا اصل مقصد د دې خبره ده سی حدیث کې راغلی عائشہ رضی الله عنها دنه یو کوټه کې ناسته او د حج دور او د طواف ورځي وي یو زنانه رااله د بهر علاقې نو عائشه صدیقه رضی الله عنها ته فرمایل چې ولې دنه ګوټ کې غلي غلي کې راځي وضو د طواف کې به سړو سره شریک طواف کو عائشه رضی الله خبردار الیک عني زمانه بچکیگا کته طواف د سړو سره شریک کول غواړي نو سړو سره شریک طوافونه کوا هر چې زیم زره سړو سره شریک طواف نکوما کله چې دا سړی په طواف کې ختم شي او سړی خپل طواف پوره کړي دا بغاړه دي چې بیا به موږ طواف کوو نو عائشه به د شپې د خوانه طواف کو چې کله شپه شو مطاف به خالی شو کعبه به خالی شو بیا به عائشه رضی الله عنها طواف کو او ورته به سړو طواف کو او کوم خود به چې دله دعوت ورکو چې د مسلمانانو مور راوزه طواف کو هغه به خود الیک عني زمان اخواشي فابت عليها کوم خلج دا دعوت کو هغه باندې انکار وکړو چې د زنانو د سړو سره مخلوط طواف نکوم دا کعبه دا خزع عائشه صدیقه رضی الله عنها دا چې د دې براءت الله د اسمان را لګلې ده او بیت الله د الله رب العالمین کور ده تاسو طوافون لتلی چې الته د انسان شهوتی نظر بالکل کمزوري الته د انسانانو زړه بالکل بل شان دغه کیفیت بالکل بدلی په کعبه چې د نظر ولګي ته د خپل زړه او د سترګو اختیارمن بیانې د کعبه دومره رعب الله ولا ورکړه دومره اثر الله ورکړه ده او خلق سوق دي صحابه دي خذ سوق د عائشه صدیقه رضی الله عنها ده لیکن په دې پاک ځای کې په دې پاک علاقه کې یو پاک خزا چې دا کوم سړی طواف کوي دم پاک خلق دي صحابه دي هغه وینا زره سړو سره شریک طواف نکوما بلکې دا سړی چې کله غاړي ته شي بیا به موږ طواف کوو موږ ته به شپې نمبر پری دي او ورځ به دا سړی طواف کوي